از سر ماه مبارک رمضان تا من نان چای تلخ میخورم. استغفر الله. یعنی 1.5 کیلو گوشت هم خریدن نتونستم، یک خوراکم نتونستم. پلار دې چیرې دی بچیه؟ شهید دی بچیه. ته یتیمې بچیه؟ کورم چیرې دی؟ موسهي نه راغلی یې؟ سمرا در بدر یہ سمرا ستاڑی ژوند زد پی جنم نیمګړی ژوند زد پی جنم نیمګړی سمرا در بدر یہ سمرا السلام علیکم ورحمت الله. درنو هیوادوالو، الله دې وکړي صحتمند وئ. الحمدلله خوشحاله په دې باندې یو چې نن کابل ولایت ته راغلي یو. په کابل ولایت کې 100 کورنۍ ته توزیع لرو. لله الحمد. د لوګر ولایت نه او د کابل د ولایت د مختلفو ولسوالیو نه بېوزله یتیمان، کونډې، همدارنګه کارګر راجمع کړي دي، همدوی ته توزیع لرو. انشاءالله دوی سره به خبرې کوو، د دوی د وضعیت په اړه هم معلومات کوو. د آیسا انسپایرز نه ډېره مننه چې د دوی په مالي همکارۍ باندې دغه مرسته په کابل کې ترسره شوې ده. زموږ هیله دا ده په افغانستان کې بېوزلي ډېره ده. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان خلک را سره سپورټ کړي تر څو دغه بېوزلۍ ته د پای ټکی کېږدو. الله دې اجر درکړي. جزاک الله خیرا. خورکۍ ستړې مه شي. کور وضعیت هم څنګه دی؟ څو نفر یې کور کې؟ موږ 3 کسانه، زه 2 مې زامن دي او زه یم. خاوند دې چیرې دی؟ خاوند مې وفات شوی. خاوند دې وفات شوی دی. بیا د کور سرپرستي هم څوک کوي؟ یو پلار مې. پلار سره اوس اوسېږي؟ د خسر په کور کې نه یې؟ د پلار کور ته راغلی. نو لږه سخته نه، ماشومان ته خو به ځورېږي. نو ماشومان دې ځان سره راوستي؟ دغه یو زوی دې ځان سره راوستی دی؟ یو 4 کلن دی. یو بل یو دنه کشر دی. ښه خو الحمدلله مرسته خو درته وسپارل شوه. په دې کارټن کې 10 قلمه مواد دي، همدارنګه یو بوجۍ وریجې دي، غوړي دي او اوړه. ماښام روژه ماته چې کوئ، چا چې مرسته کړې هغوی دپاره دعا کوئ. مور الله دې خیر درکړي. الله پاک دې ستاسو د مشکلاتو د پای ټکی کېږدي. خیر اوسې مورې، کور ودان. دوستانو، عجیب بابا خو ګوره یوه خپه یې نشته دی. دواړه اینا هم سیخ است. صحیح مشکل نیست. دواړه خپې نشته دی، معیوبه دی. از کجا آمدی عجیب بابا؟ ما اثر کوتل آمده. ما از کابل هستم. خب اصل تحصیل ما هم تا صنف 12 است. خیلی خوب. دلیور هم بودم. مرا مین زد، یک بچه خداوند داد پس نقطه دوا. رفتم مرا قیل کرد، مین زد. با حالت اینمی 2 پای من ماندم. چند نفر هستین در فامیلتون؟ تعداد فامیل ما 8 نفر است. 8 نفر است. 8 نفر است. بچه کلان ندادم، بیادر خرد است. دخترها جوان است. سرپرست خودتان هستی؟ سرپرست ما هستم. چی میکنین؟ امی خوراکر از کجا میارین شما؟ خوراکر از اینمی کمکی که شما برای ما دادین، حالا فعلا اینمی رو ببرم. از سر ماه مبارک رمضان تا من نان چای تلخ میخورم. استغفر الله. یعنی 1.5 کیلو گوشت هم خریدن نتونستم، یک خوراکم نتونستم. دمی چهارراه سزادت آمدم که بشینم که بیادر دمی توتک از همونجا مرا خیستاندند. کسی که کمک کرده برای زنا دعا کنین. مشکل نیست انشالله. اردم روغن و برنج همیز پول چیزا را آوردیم. 13 قلم مواد است. امی باقی که کدام روزه مانده اینا خوب تیر میشه انشالله. باور داریم. دعا کنین فقط. خداوند لطف کرم بده، توفیق بده. دوستانو الحمدلله په دې کارټن کې تقریبا 10 کلمه آیټم دي. یو به درته ښیو انشاءالله. 2 پاکټه مالګه ده، یو 4 دانې آش دي، همدارنګه 4 پاکټه مکروني ده، 1 کیلو شین چای دی، 2 کیلو بوره ده، 2 کیلو همدارنګه دال دي، 2 کیلو لوبیا ده، همدارنګه د خرما یو ډبی دی، ماچس او دې ترڅنګ البته د مالګې ډبي 4 دانې دي، 14 کلمه مواد دي، وریجې دي، غوړي دي، همدارنګه اوړه دي او غوړي دي او دغه نور ټول سامان دي. ستړی مه شي. څنګه یې بچې؟ دی د چی دی راوړی؟ دا چی دی بچیه؟ د چا تذکره ده؟ د مور تذکره دې ده؟
ستا تذکره پلار دې چیرې دی بچیه؟ شهید ده. شهید دی بچیه؟ ته یتیم یې بچیه؟ و کورم چیرې دی؟ مسیح کې. موسهي نه راغلی یې؟ د کور سرپرستي م څوک کوي؟ خوراکي توکي څوک راوړي کور ته درته؟ ماما. ماما در سره کومک کوي. دا اختر ته ژمي کې جمپر بوټان دا درته چا اغوستي بچیه؟ ماما. ماما دې در باندې پام کوي بچیه؟ و پلار پسې به خفه کېږي نو؟ پلار دې لیدلی و؟ و شهید شو؟ و مشران ورونه دې شته بچیه؟ نه. نشته دی. خویندې دې دي؟ و الله دې بچیه تا ته د زړه صبر درکړي بچیه، خدای مهربان دی. ښه ته پوهېږي تا په آخرت کې ذخیره برابره کړې. ښه بچیه دغه وریجې په دې کاټن کې یو 10 قلمه مواد دي، همدارنګه غوړي، همدارنګه اوړه، دا سودا به کور ته یوسي. انشاءالله د یو څو ورځې روژې پاتې ده به در باندې ښې تېرې شي بچیه. ښه مورکۍ ته به دې ووایي چې مرسته کړې، هغوی دپاره به دعا کوئ. چاته څه نه وایي بس په اوږو بار یې تیار ما